خسته ګل د اکبرپورې باره کې څه وی ډومبې راته ده ووایه بالکل امن مې اوسه او ښکلا باره کې څه وی مزیدار الحمدلله په ښکلې ښکلا ده خلکو باره کې څه وی طبیعتي خلک ښکلي خلک دي روزګار پکې څنګه دی الحمدلله کرم دی حاجي محمد خان دلته کې بدلی شوی وه ته چونکې حالات لږ ډېر خراب شوي وو خلکو چې دی شکایات کولو نو د هغه چې دی بدلی شوې ده او خلک ته ډېر زیات مطمئن دي خلک وایي چې ډېر ښه سړی دی ایمانداره دی او ډېر خدمتګاره دی نو د علاقې کې ورسره امن و امان رالی دی بهجانه که نه د شپې خو ما خو تقریبا به ساعت 3 بجو پورې دوکان کلی وي ښه جي خو د شپې چې د ما داسې نه مې اسمار وستو کتو نه داسې هغه ارامي سړی مې په لاره وکتو صحیح او هغه چې دی ګشمش کوي غونډه شپه ګرځي صحیح بهجان تاسو ته وویله چې ټوله شپه ګش کوي او خدمت کې چې دی د عوامو لګوي د علاقې دپاره علاقې کې د امن راوستو دپاره ډېر زیات چې دی کوششونه کوي نو الله پاک دې وکړي چې مطلب همداسې وشي ځکه چې د علاقې امن بحال وي نو پکې روزګارونه ښه کېږي ورته خلک تجارت دپاره راځي او مطلب خلک چې دی پکې ډاډه وي اکبرپورې حوالې سره څه خبرې کتونکو ته وړاندې کا بس اکبرپورې نن سبا خو د اکبرپورې ماحول ډېر ښه شوی دی ولې چې دغه د ایسچو رالی دی ښه تکړه ایمانداره ایسچو دی صحیح او بس ټول خلک ایسچو نه ډېر خوشحاله دي ښه په دې وجه باندې خلک مطلب په صحیح معنو کې د علاقې خدمت کوي بالکل صحیح مخکې خلک ډېر زیات یارېدل او نه به چا ځان سره موبایل ګرځولی شو بل دکان کې یارېدو مو وایي چاته دلته ما هېڅوک رانیسي ډېر ښه عوام دی د اکرپوري ښه او د اکرپوري عوامو ته که څه هم ووایي نو هغه وایي خیر دی که نه اکبرپورې علاقې ځوانانو زلمو د خلکو باره کې څه سوچ لري په هغې باندې هم لږ روشني واچوئ جي بس هغه اکبرپورې والا خو ډېر زیات ښه خلک دي صحیح ښه مینهناک خلک دي شرپسند نه دي پوه شوې او ټول ډېر ښه خلک دي ښکلا پکې شته بازار حوالې سره څه وی او بازار خو بازار دی اکبرپورې دا خو بس ټولو خلکو ته پته ده د دې خو ثاني نشته دی ښه سلیم خان رابو شو د پوینټ خبرې طرف ته د اکبرپورې د خلکو حوالې سره څه سوچ لري جي یاره د اکبرپورې خو ماشاءالله ډېر زبردست خلک دي او امن پسند خلک صحیح او بل دا خبره ده چې یو بل چې کوم دی سپورټ کولو والا خلک صحیح جنګ جګړو والا خلک نه دي نو داسې چې یو ځل به د سوګرا او بیا د لیوانې سپی هم نه دي سړی به داسې لاړ دا زبیر خان نو بالکل دلته چې دی د سوپو شاپې دی ډېر زیات رش وي پې خلک یې سوپ ډېر زیات خوښوي نو ما یې چې یو وړوکې شانتي ویډیو ترې جوړه کړم او تاسو سره په دې ویډیو کې هم شیر کړم دا بادام څه دپاره ښي نعمته چې د نعمت په ذهن باندې ډېر زیات بوج او برډن وي د هغې دپاره چې دی ډرای فروټ بادام غوزان چلغوزي او دغسې انځیر وغیره چې دی دی استعمالوي دا چې دی په اوبو کې خوشتوي سار په نهره باندې چې دی بیا سکي او خوري السلام علیکم ستړي مشئ په خیر راغلی دوستانو منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم د ماښامې ټیم دی او نن به چې دی انشاءالله د اکبرپورې د ویډیو پارټ 3 چې دی راځي او ډېر زبردسته ویډیو چې دی را روانه ده او انشاءالله زما به کوشش دا وي چې یو ښکلې او د مزې ډکه ویډیو ستاسو دپاره جوړ کړم تاسو سره شیر کړم کتونکو پرون چې دی د ختم نبوت چوک ویډیو ما جوړه کړې وه تاسو سره مې شیر کړې وه انشاءالله دې نه پس چې دی مخه باندې به ځو تاسو سره به په ویډیو کې چې دی د بازار د اکبرپورې ټول سین شیر کوم انشاءالله که داسې پیژنګلو خلک پکې رالی یاران دوستان یې سره به گپ شپ هم لګو دوستانو دلته مې درته خواست دا دی که ویډیو م خوښېږي ویډیو لایک کوئ شیر کوئ پیج د سره مست فالو کوئ چې داسې ښکلې او زبردستې ویډیوګانې تاسو ته د کتو دپاره میلاویږي ښاري صاحب ښې دا وخت چې دی ما سره کینګ اف زخیمین نعمت خان چې بالکل د هیڅ تعارف محتاجه نه دی ما سره چې دی دلته کې ولاړ دی په بایک یو مونږه چونکې دا لاره ډېره لوی ده نو زه به کوشش دا کوم چې دلته نه سراسر په موټرسایکل باندې کلیپونه جوړ کړم هغه تاسو ته وښیم انشاءالله بیا چې داسې لږ رش ځای ته ورسو هلته به چې دی زه پیدا ګرځم ګپ شپ به هم خلکو سره لګو او تاسو ته به ټول ځایونه چې دی زه ښیم دې ځینه به انشاءالله اوس مونږ روانېږو نو راځئ مرګ خیره سره دا چې دی اکبرپورې تھرډ پارټ چې دی ویډیو ما شروع کا دلته کې چې دی دا د ښایسته ګل د ریړې نه ښایسته ګل چې دی د الوګانو ریړه دلته کې لګولې ده او عبدالجواد زموږ د کلي چوکې چپس یې خوړه په ویډیو کې م رالو ما خو ورته پام نه خو بس حادثاتي طور پر چې ورته ویلی شي هغه رنګ یې پکې رالو ښایسته ګله ته څنګه یار صحت دی ښه دی ټیک ټاک ښایسته ګله د اکبرپورې باره کې څه وی ډومبې راته ده ووایه بالکل امن مې اوسه او ښکلا باره کې څه وی مزیدار الحمدلله په ښکلې ښکلا ده خلکو باره کې څه وی طبیعتي خلک ښکلي خلک دي روزګار پکې څنګه دی الحمدلله کرم دی ټولو روزګار ستا کار ښه چلیږي ښه جي دا چې دی د ښایسته ګل د ریړې نه مونږ سټارټ وایشتو دا چې دی اکبرپوره هایر سیکنډري سکول چې په دې باندې ما هم یو
خو او زبردست ویلاګ جوړ کړی دی او دې ځینه چې دی انشاءالله اوس په مونږ په مخه باندې ځو چونکې زه د الټه سایډ نه چې دی شروع شوم انشاءالله دې نه پس چې دی مونږ په بایک باندې کینو چونکې دا لاره او دا مزل چې دی ډېر زیات لوی دی د هغې وجې چې دی دا پیدا نه کور کېدو نو ما چې دی نعمت خان ځان سره راوستی دی چې هغه مطلب زموږه مدد وکړي هغه سره بایک دی مونږ به پې ناست یو انشاءالله کوشش به کومه چې یو ښایسته شانتي ویډیو ستاسو په خدمت کې پیش کړمه زما به کوشش دا وي خو چې څنګه ویډیو وي دوستانو بالکل تاسو ته مې خواست دا دی چې ویډیو لایک کوئ هم شیر کوئ هم کمنټ پې ضرور کوئ پیج د سره مست فالو کوئ دې ځینه مونږ خپل سټارټ وایشتو زما فرینډ نعمت خان چې دی هغه سیټ ته دی هغه له به ورځو او انشاءالله هغه به هم زه تاسو سره په ویډیو کې میلاومه ډرای فروټ لرالی ډرای فروټ علي ما خو ورته وی چې پیسو له دې خپې کړي دي او ټول دولت دې والوزولو ورځو دغه دی شی ولاړ دی دارې او دا های سکول د مخامخ چې دا روډ ډرای فروټ والا موجود دی نوم یې نه راځي خو تاسو یې وګورئ شي او انشاءالله نعمت سره بدلته چې دی لږ ډېر ګپ شپ هم لګو تاسو سره بیا په ویډیو کې میلاوم بایجان ستا نوم سره متی الله بای چې دی دلته کې د ډرای فروټ دکان دی اکبرپورې روزګار حوالې سره سوی بایجانه روزګار به صحیح دی نارمل صحیح روزګار خلکو حوالې سره سوی خلکو پوزیشن سره ماحول یې څنګه دی ماحول خو ډېر خراب دی خراب دی نن سبا قیدیانې دي بس موټرسایکل سره راشي ها حالات چې دی خراب دي خلکو وی چې دا نوې مطلب تاڼي ته یې سیچو رالیږه څوک خو راغلی خو بېل شی دی بس ایماندار ده وایي چې ډېر ایماندار او ډېر خدمتګاره دی نو حالات خو وایي چې الله پاک ټیک کړي انشاءالله غونډه شپه ګرځي یار نو ها بس انسان دومره کولی چې شپه غونډه شپه سړی ګرځي نو هغې نه علاوه صحیح حاجي محمد خان دی حاجي محمد خان دلته کې بدلي شوې وه او ډېر زیاته ګڼه ګوڼه وه په فیسبوک باندې مونږ هم کتله د هغې بدلي چې دی شوې ده دلته چونکې حالات لږ ډېر خراب شوي وو خلکو چې دی شکایات کولو نو د هغه چې دی بدلي شوې ده او خلک ډېر زیات مطمئن دي خلک وایي چې ډېر ښه سړی دی ایمانداره دی او ډېر خدمتګاره دی نو د علاقې کې ورسره امن و امان رالی دی بایجانه که نه د شپې خو ما خو تقریبا به ساعت 3 بجو پورې دوکان کولی وي ښه جي خو د شپې چې زما داسې نه مې اسمار وروسته وکتو نه داسې هغه ارامي سړی مې په لاره وکتو صحیح او هغه چې دی ګش مش کوي غونډه شپه ګرځي صحیح بایجان تاسو ته وویله چې ټوله شپه ګش کوي او خدمت کې چې دی د عوامو لګوي د علاقې دپاره علاقې کې د امن راوستو دپاره ډېر زیات چې دی کوششونه کوي نو الله پاک دې وکړي چې مطلب همداسې وشي ځکه چې د علاقې امن بحال وي نو پکې روزګارونه ښه کېږي ورته خلک تجارت دپاره راځي او مطلب خلک چې دی پکې ډاډه وي دې ځینه چې دی مونږ خپل سټارټ اغوښتی تاسو ته مې ویلي وه نعمت خان چې دی ما سره هم موجود دی او بالکل هغه چې دی ډېره زیاته خرچه کړې ده که زه تاسو ته وښیم جي دا وګورئ دا ډرای فروټ چې دی وایشته نعمت خانه ستا صحت پیله ښه دی دا راته ووایه ښه نعمت خانه ټول دولت دې والوزولو پیسو له دې خپې کړي دي وجه څه د پلاټ خرڅه او بس دلته ډرای فروټ پیالي خوراکي پکې او خرچې ټول دولت دې والوزولو خوراک نه بغیر کېږي نه هو چې صحت بېخي دا هر څه دي اورې که نه وی پړم چې کوم ارمانونه دی به لا پوره کېږي لا نه خو د هغې د وجې خو ځان د لوږې نه شي مړ کولی ځان خو د لوږې نه شي مړ کولی چې پر ځان دی جهان دی اورې که نه خرچې وکې دا چې دی د دار ورځ دا خرچې وي او زه ورته یم لږه ګزاره وکړه پیسو له مکمل خپې کړي دي تب بادام هم راوایسته دا بادام څه دپاره ښي نعمته دا دماغو دپاره ښي اورې ته سویم کې سبق وی ما خو چې دی دولسم کړی دی له خیره سره اوس خو نه وی که نه ډپلوما هم کړې ده بس له خیره سره نو تی څه دپاره خورې چې څه راته یادي یوازې سبق دپاره خو موږ دماغي حالات کنټرول کوي سره اورې مضبوطي ټینشن نه غمونه نه ښه دلته چې دی ډېر زیات رش دی او شور دی که نه د هغې لپاره درنه معذرت غواړم او بله راته دا خبره کومه چې د نعمت په ذهن باندې ډېر زیات بوج او برډن وي د هغې لپاره چې دی ډرای فروټ بادام غوزان چلغوزي او دغسې انځیر وغیره چې دی دی استعمالوي دا چې دی په اوبو کې خوشتوي سار په نهره باندې چې دی بیا سکي او خوري نو دا نعمت خانو دې ځینه به چې دی انشاءالله اوس مونږ روانېږو تقریبا 7:30 بجې دي یا په کم 8 بجې دې کې یو دی چونکې ما ویډیو شروع کړې د ټایم کتی نه شم اینه پس چې دی په بایک به مونږ کینو او داسې به ځو د بونۍ چوک باندې او انشاءالله په هغې باندې به چې دی داسې تاویږو ختم نبوت چوک ته به ځان رسو هلته کې پرون ما څو 20 منټ کم 8 بجې دي چې دا د بازار د اډې صورتحال ستاسو د وړاندې دی بله خبره راته دا کول غواړم چې دې ځینه به مونږ ختم نبوت چوک ته ځو
هغه د لارې صورتحال به هم تاسو سره په ویډیو کې شیر کوم که داسې ملګری انډیوال را سره میلاو شو سره به ګپ شپ هم لګو او تاسو سره بیا چې دی په ویډیو کې هم را مخامخ کومه دې نه پس چې دی مونږ خپل سټارټ له خیره سره الو چونکې ناوخته شوی هم دی او بس کارونه مارونو د هغې د وایي چې دی ډېر زیات لیټ شو بسم الله کو جی راځئ اجي دا مونږ له خیره سره روان شولو او دا چوک نه های سکول نه چې دی مونږ داسې روان شولو ختم نبوت چوک اوس به چې دی لاره کې بونی چوک چې دی راځي او د شپې چې دی لږ ناوخته شوی دی مونږ ډېر زیات ټایم دلته ویشتو نیامت څه کارونه و چې دی د بونی چوک راورسېدو جي خو رش چې دی دومره زیات نشته دی د هغې وجه دا ده چې شپه ده او لیټ شوي یو دلته کې ودرېږه لکه دلته ودرېږه دلته کې زموږ یو ورور دی چې هغه سره تاسو سپیشل میلاومه او هغه چې دی ډېرې ګیلې مانې کوي او تاسو به ورسره په ویډیو کې اوس میلاومه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم دا هغه زما ورور دی که نه چې کوم زموږ 1000 سبسکرایبرز برابر شوي وو دلته کې مونږ رالیو کیک موړی دا کیک قیمت څو جي دا 35000 روپے 35000 ښه دا چې دی 13000 ان شاء الله دې ځل به چې دی د 35000 کیک جوړو په 13000 هم کیک جوړ کړی بیجان را جوړ کړی ډېر سپیشل کیک او ان شاء الله اوس خو چې دی فالورز هم الله پاک په فضل زیات شوي سبسکرایبرز هم زیات شوي دي دا ستاسو مینه ده دا مینه چې دی جاري وساتئ ان شاء الله مونږ به هم کوشش کوو چې تاسو ته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو پهله ورته نوم واله جي محمد شکیل بھائی چې دی ستاسو د وړاندې دی شکیل بھائی د اکبرپورې حوالې سره څه خبرې کتونکو ته وړاندې کا بس اکبرپور نن سبا خو د اکبرپور ماحول ډېر ښه شوی دی ولې چې دغه د SHO راغلی دی ښه تکړه ایماندار SHO دی صحیح او بس ټول خلک SHO نه ډېر خوشحاله دي په دې وجه باندې خلک مطلب په صحیح معنو کې د علاقې خدمت کوي بالکل صحیح مخکې خلک ډېر زیات یارېدلو نه به چا ځان سره موبایل ګرځولی شو نه به 125 موبایل چا ګرځولی شو بس خلک یارېدله ها لکه مطلب 125 موټر سایکل بم چا نشو ګرځولې موبایل بم چا لاس کې نشو نیوې یارېده به چې مطلب هر قسمه موبایل دکان کې یارېدو مو چاته دلته مې څوکران نشي انشاءالله داسې چې جوړاله چې بس ټول خلک خوشحاله دي مړه که دلته راځم ته خو دونه خوږ سړی مټۍ پرې خوړلې او بس دی به خوله خواږه پیسې د مټۍ نه خوږې دي لکه ښه شکیل بھائی اکبرپورې روزګار حوالې سره څه ویل غواړې کتونکي دي ګوري یاره بس روزګار خو بس ټول نن سبا خراب شوي دي په دې وجه چې خلکو سره قوت خرید نشته دی او کارونه به ټول خلکو ته نن سبا پیسو کمې دی پیسې چا سره نشته دی نو څه به څوک سودا وکړي صحیح ګرانۍ د وجې که نه او جي مشکلات دي ډېر زیاته نو د ضرورت سامان صرف علي او نور د مستۍ شیزونه چې دي که نه نو هغې ته یې واره نه راځي ښه شکیل بھائی دا راته ووایه برپورې علاقې ځوانانو زلمو د خلکو باره کې څه سوچ لري په هغې باندې هم لږ روشني واچوئ جي بس هغه اکبرپور والا خو ډېر زیات خلک دي صحیح ښه مینهناک خلک دي شرپسند نه دي پوه شوې او ټول ډېر ښه خلک دي ښکلا پکې شته بازار حوالې سره څه وی او بازار خو بازار دی اکبرپورې دا خو بس ټولو خلکو ته پته ده د دې خو ثاني نشته دی ښه او شکیل بھائی دا وخت چې کوم خلک تاسو ګوري که هغه دې ملکي دي که بار دي څوک هم دي که نه ای ته سپیشل ویل غواړي بس بهر خو دی نو هغې ته خو دا وایي چې بس بهر کوي ښه د دې وجه څه کیدی شي هغه وجه دا چې مدلته کې کارونه ګډوډ دي که نه کار نشته دی کارونه ګډوډ دي دې دپاره هلته کې دا څه نازکو پیدا کوئ دلته خو هېڅ هم نشته شکیله د مستقبل باره کې ستاسو سوچ دی چې مطلب کار به دا نورم وسیکې که نه بار به ځي که نه څه سوچ دی نه زه خو هم دلته پاکستان کې ما بهر ته دستونیو انشاءالله او بس ماشاءالله زما 3 بچي دي انشاءالله کوشش دی چې موږ کاروبار لوی کړو نور دوکانونه واچو ولې چې ماشومانو دپاره به انشاءالله ښه سوچ کوو د مستقبل لپاره انشاءالله ښه سوچ کوو ښه جي دا شکیل بھائی و چې تاسو سره مې وړاندې کړو او د چې دی ډېرې زیاتې ګیلې مانې کولې هلته نه چې زه کله را شروع شوی وم په ویډیو کې نو زما ټارګېټ شکیل بھائی و چې دله به زه خامخا ورځم دوکان کې چې دی دا وګورئ دا د بکرۍ دوکان دی شکیل بھائی او بالکل ښه ډیزاین کې چې دی بکري او مټیانې او قسمه قسم د خوند مزو شیزونه چې دی لګولي دي شکیل بھائی سره تاسو ما میلاو کوئ دلته کې زه پهله رالی وم
او دلته نه چې دی ما کیک وړی 1000 سبسکرایبر مې برابر شوي نو په 100 روپیو شکیله کیک دې ځل دې څو مطلب څونه پورې جوړ کړو څه دې اراده ده څه آیډیا راته راکړه مشوره راته راکړه 30 پیپو والا 35000 روپیه انشاءالله جوړو انشاءالله زما طرف 10000 روپیه زما طرف نمبر فری وي واجی وا 25000 روپیه ښه شکیل بھائی ډیره مهرباني مننه جی خوشاله اوسئ السلام علیکم خجی دا واپس چې دی مونږه سړک ته راووتلو او دا چې دی د بونۍ چوک کې مونږ دا وخت ولاړي وو او دې ځای کې چې دی زه پیدل لږ ډېر ګرځم چې تاسو ته دا ځای نه سم ایکسپلور کړم سم یې درته وښیم نو بلکل مزه به مو کي او نعمت ته مې خواست دی چې ته په مزه مزه روان شه نعمته ځه او زه به دلته کې پیدل وګرځم دا وخت چې دی داسې قسمه صورت حال دی روان شو جي او چې څه وي نو انشاءالله زما کوشش هم دا دی چې زه ویډیو کې تاسو ته وړاندې کړم او یو ښایسته او زبردسته ویډیو جوړه کړو خجی دا چې دی کلی علاقه دلته به ډېر خیال هم کوي بعضې نیم ټایم سلام کلام کې که نه ځکه چې بعضې نیم ټایم سړی سلام واچي او پام ني نو د هغې وایي چې دی بیا ښه خبره نه ده نو مونږ به خیال هم کوو او ویډیو به هم جوړو اوس زه بونۍ چوک کې چې دی راتاو شوم او دا تاسو کتی شئ دلته کې د کبانو یو ښکلی ځای چې دی وتی دی مړزان پکې هم میلاویږي کونترې دي دا د میانو یو ځای چې دی کولو شوی دی دا وګورئ خلک چې دلته میانو ته راځي شپې ټایم کې او دلته چې دی میان خوري نو ښه مزه کوي دا وګورئ جي ګرما ګرمي ده ښه جي دا چې دی دلته کې یو بل میان والا هم وتی دی درویشانه دلته وګورئ کافي رش دی پې او دا وخت تاسو پوزیشن کتی شئ ښه ګرما ګرمي ده ډېر ښکلی ځای دی ماشاءالله ډېر ښکلی او زبردست ځای چې دی تیار کړی دی زه تاسو داسې لږ وراړوم پکې درته دا ماحول ښیم دا وګورئ جي تخت یې هم جوړ کړی دی ماشاءالله د خلکو میلمستیا کې چې دی هیڅ کمی نه دی پرېښې تاسو یې اندازه لګولی شئ ماشاءالله جي دلته چې دی ګرما ګرم کبان کباب هر څه چې دی تیاریږي دا وګورئ جي دا دلته کې کباب هم تیاریږي دا سپیشل او ګرم میان چې دی هم تیاریږي دی خو یې د ګریل لپاره هم سیسټم کړی دی ماشاءالله وګورئ جي او کافي رش دی دا وخت ډېره زیاته مزه هم کوي جي او ملګري چې دی پارټي مارټي جوړه کړي نو راشي په چکر مکر باندې او دلته کې چې دی خوراک مراک هم وکړي د ګپ دپاره ټایم هم میلو شي او په دې سایډ درته زه خپل د سلیم ملګری چې دی میلاوم ورولم دا زما د تره دوکان هم دی مدثر خان MS ګرافکس دی خو ورسره دا ځوان هم ولاړ دی السلام علیکم ځوانه بخیر جي بخیر صحت دی ښه دی ماما جی تاسو ښه صحت هم ښه دی جي څنګه چل دی ښه راکوشه یو سټیپ را لاندې شه که نه باچا پوزیشن ښه دی خو بس ګرمي ده یار ګرمي ده انشاءالله موسم ښه دی یار اصل کې دا به ته خرچه مرشه په ځان کې ځم خو ګرمي نه کېږي موسم خو ښه شوی که نه د کاکاجي ښه ځوانه دا راته ووایي اکبرپورې په باره کې یو څو خبرې د اکبرپورې د ښکلا د ماحول په باره کې د روزګار په حوالې سره اکبرپوره کې یار ښه دی روزګار ښه چلېږي یار ها بس خلک یې څنګه دي خلک یې ښه خلک دي یار مینهناک خلک دي اورې ښه او برې ترې ډېرې خشته ساتلي نور یې هم غټې که ډېره مزه در سره کوي ښه ښه جي دا زموږ یو ورور نوم هم ورته واله نوم دې څه دی رضا علي خان چې دی تاسو سره ما په ویډیو کې میلاو کړو او بلکل څه خبرې وې چې تاسو ته وړاندې کړي مخامخ که تاسو تصویران وګورئ جي دی تصویران هم صفا کوي پرنټینګ سیسټم ورسره هم موجود دی فوټو سټیټ یې هر یو شیز چې دی دلته کې اویلیبل دی باقي رڼا به چې دی سلیم خان پې واچوي هغه سره به په ویډیو کې میلاویږو څه ګپ شپ هم ورسره لګو تاسو سره بیا چې دی په ویډیو کې وړاندې کوو هم او دلته کې چې دی دا زما یو تصویر هم لګېدلی دی چې دا تصویر وګورئ او دا مې مشر ورور دی له خیره سره اسد خان دی خوا به راشو سلیم خان طرف ته السلام علیکم سلیم خانه وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته سلیم درته ویم که سلیم خان درته ویم سلیم صافي بخي سلیم صافي دا ښه دی ښه سلیم صافي ورور چې دی زموږ وړاندې ناست دی سلیم خانه دا راته ووایه چې دا ښه کار شوی دی درویش کبان والا چې تاسو ته مخامخ دا کړی اچولی دی او که نه زه خبره وکړم چې درویش خان نن نه لګیا دی د فضل په مقابله کې 500 روپیا ریټ لګولې دی نو ټولې د اکبرپورې خلکو ته او خوش علاقو خلکو ته ویمه چې براشه یو چاپه پې ووهه یو ښه مضبوطې تاواني کوي ځکه چې 500 روپیا ریټ دی کیلو تیار مایه به تاسو ته میلاویږي په 500 روپۍ کې نو ټول ته راشي مدد یې ولې موسم لګیا دی انشاءالله ورور مې یخېږي دی په خپله ځای ته راشي سیټ اپ هم ډېر ښایسته کړی سلیم خان سیټ اپ خو ډېر زبردست سیټ اپ دی اورې ښه دا چې دی مقابله کې ریټ لګولی دی مقابله کې هلته فضل سره 550 دی ښه نو دی غریب وویل چې کوم دی ډېر صبر وکړو خو اخره کې ډز شو او دی ورته په 500 کې راپرېوت ښه سلیم خان رابو شو د پوینټ خبرې طرف ته د اکبرپورې د خلکو حوالې سره څه سوچ لري جي
یاره دا اکبرپور کې ماشاءالله ډېر زبردست خلک دي او امن پسند خلک صحیح او بل دا خبره ده چې یو بل چې کوم سپورټ کولو والا خلک صحیح جګړو والا خلک نه دي نو ماشاءالله خوشاله ناس یو راکړي ها بالکل دا سره چې یو ځل به سوګرا او بیا د لیوانې سپیم سړی به سلاړ شي صحیح صحیح ماشاءالله د ماحول حواله سره سوچ لري ماحول حواله سره وردا وې چې والله بس تیار مینا بازار دی او چې سبا هغه په کده د ټایم سره ملاويږي او لکه یاره ماره دا شتونه پکې نشته بس تیار نیویارک امن دی کنه ها سلیمه دا وخت چې کوم خلک ګوري ټولو ته میسج ورکول غواړي یاره ټولو ته زه میسج ورکوم اورې چې بس مینه محبت کوئ اورې عیش عشرت کوئ او خپل پنځه وخته مونځ اودس کوئ خپله زندګي چې کوم دی د اسلام په احکاماتو احکامات چې کوم دی نبي علیه السلام چې کومې طریقې هغې مطابق تېروئ انشاءالله چې خوشحاله به یې انشاءالله او دلته چې دی یو بل سټار یو بل برینډ زبیر سوپ والا هغه له هم ورځو هغه هم ته سره شاملو په ویډیو کې دلته هم چې دی ډېر زیات راشي ډېر خلک چې دی زبیر خان له راځي نو بالکل تاسو سره چې دی په ویډیو کې شریکوم هم دا وخت چې دی خلک په ګڼ تعداد کې ناست دي او سوپو لپاره چې دی سپیشل رالی دي لږه لار راکې قربان دا د اکبرپوري مشهور زبیر سوپ والا جی دا یو زبیر خان مونږه صحیح کړو په لار روانو چونکې د اکبرپوري ښکلا او رنګیني مونږ تاسو ته ښولې نو ما چې دام ضروري دی دام تاسو ته په ویډیو کې در مخامخ کړم زبیر خان ته څنګه یار کار جوړي زیات دی ها زبیر خان د اکبرپوره کې د کار روزګار حوالې سره سویل غواړي جی یاره شکر دی بخره ټاکه پکه روان دي ها اکبرپوره ښکلی ښار دی که نه څه وی خلک یې څنګه دي خلک هم ښکلا ماحول هم په ښایسته مزېدار ها زبیر خان دا وخت چې د کوم خلک ګوري ته سویل غواړي څه میسیج ورکول غواړي چونکې په ده باندې رشم ډېر دی که نه مونږ به زر د سره چې دی لږې ډېرې خبرې کوو او واپس به چې دی دې ځي نه ځو ځکه د کار روزګار ټایم دی ډېر زیات راشي ماسخوتن ټایم دی خلک چې دی ډېر زیات سوپو له رالی دي نو اوزګار هم نه دی زبیر خان کم چې پښتانه او داسې نور زموږ کدونکي چې دا وخت تاسو په دې ویډیو کې ګورئ ته څه میسیج ورکول غواړي جي امین دا زبیر خان نو بالکل دلته چې دی د سوپو شاپ دی ډېر زیات رش وي پې خلک یې سوپ ډېر زیات خوښوي نو ما یې چې یو وړوکې شانتي ویډیو ترې جوړه کړم او تاسو سره په دې ویډیو کې هم شیر کړم دا چې دی وګورئ سوپ دا وخت ریډي شو ځوانان زلمي چې دلته کې رالی دي کافي رش دی دې نه پس چې دی اګین مونږ بهر وځو خو لار چې دی نشته لږه لار راکړئ قربان ډېر شاپس دوکانونه چې دی دا وخت بند شوي همي جي سیدان و مالت کې چونکې نعمت خان چې دی کپړو لپاره کوش ولو کپړې یې راغشتې دا پکې مونږ ودرېدو نو بالکل زه به کوشش وکړم چې یو ښه کلیپ دلته کې والم او تاسو سره دې ویډیو کې شیر کړم دا وخت چې دی سیدان و مالت کې مونږ ولاړ یو دې نه پس چې دی دوباره به زموږ روانګي وي ختم نبوت چوک کې چې دی د خپلې ویډیو د اینډ به کومه انشاءالله سبانۍ ویډیو کې چې دی د های سکول نه به روانېږو په مخه باندې به ځو دا چې دی د سیدان و مالت صورتحال دا وخت چې دی په ویډیو کې تاسو ته وړاندې دی زه لږ پیدل داسې ځمه چې څه نوره ویډیو هم داسې ښایسته شانتې وکړلی شم او تاسو سره یې شیر کړم دلته کې دا وګورئ دا سټورونه دي غټ غټ ماشاءالله او بیا چې دی اخوا ورو مطلب ګڼه رش چې دی کمیږي بیا چې دی په هغه سر باندې ختم نبوت چوک چې دی هغې کې ډېر زیات کافي رش وي او ډېره ګڼه ګوڼئ ډېر ګڼ تعداد کې چې دی دوکانونه هم موجود وي او پرون ویډیو کې چې دی آلریډي ما تاسو سره هغه چې دی شیر کړی دی امید لرم چې هغه به هم خوښه شوي او امید لرم چې دا ویډیو به هم ستاسو خوښه شوي نو دوستانو که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کوئ شیر کوئ پیج د سره ضرور فالو کوئ راځه جي دا اوس مونږه علاقې سیټ ته چې دی ور روان یو له خیره سره او دلته دې مشین سره چې دی ما خپله انټرو کړې وه آغاز مې کړی و د ویډیو چې دا چې دی دوباره ختم نبوت چوک ته چې دی له خیره سره راورسېدو پرونی ویډیو کې تاسو دا ځای چې دی کتلی و مکمل مونږ ایکسپلور کړی و